د وطن یوټیوب چینل درنو لیدونکو السلام علیکم. تاسو د ټولو د روغتیا په هیله زمونږ یو هیوادوال دی او هټیوال چې ورته وایي دکاندار. نو دکان ولیدو ډېر خوښ شو، مورچې مسالې ټول شیان پکې موجود دي. موږ وغوښتل چې راشو د سره څو خبرې وکړو. روجانه تاسو ځان معرفي کړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. انجینر صاحب محترم، د هر څه نه مخکې تاسو ته احترامات او هیلې وړاندې کوم. موږ الحمدلله دغه دکان دا او دغه کاروبار کو مخکې پاکستان کې وو. 14 کاله مالته پر دې ملک هجرت مسافري وکوله. نو مبارک مو پاکستان کوم ځای کې اوسېدی؟ نوم محمد حنیف د پاکستان موږ په شمشتو کې وو. څونه وخت چې راغلی یاست؟ یار یو 3 کاله به کېږي څلور. 3 کالو کې دومره مثال څه ګراکان یا بخیر الحمدلله شکر د یو چاته یعنی یو ښه شاور کې چې دنیا په سطح خلک ان شاء الله درته راځي. موږ الحمدلله شای ټول پاکستان راوړو خلکو ته ان شاء الله. پاکستان کې کوم ځای کې دکانداري کوي؟ پاکستان کې موږ په شمشتو کې هم کړی دا، په پیښور حیات آباد کې هم کړی دا، په پیښور کارخانو کې هم کړی دا. بیا باندې غلطه موږ هم دغه مسله دغه ینانی اتاری ده، مسالې دي، دغه ینانی دواګانې دي. اوس نو اتاری پلی اتر بشه پکې اتاری دغه توای دغه ینانی جوانی بادیان دغه شان ته اتاری وي فارسی کې په درجه پکې. صحیح ده، یعنی اتر نشته پکې؟ اتر هم شته پکې. ها او دغه سچ کې مې بنګ تی والو لوانګ اتر شته پکې؟ نشته هم شته پکې. ته توای مشک دا مشته دا مشک دی. نو خوشبو خو لري خو لوانګ شته؟ لوانګ هم شته. زه لوانګ به تی واخلو. ها سلامت سي حنیف وروره، ستاسو په چارو او ژوند کې برکت وي. من انجینر صاحب محترم هله کوم حالا مو هر کله راول موږ خدا غلوانګ دکره به دې کې د اول دویم څنګه پیژندل کیږي؟ انجینر صاحب لګ نږدې کا اول واړی دا دوم زیات بیا غړ دی غچ نه. ها دا اوس کوم زی دي؟ دا هندي لوانګ دي. دا هندي لوانګ دي. ها دا هندي لوانګ دي. ډیره ښه ده. ها دا کوم د تجربه نو سره ولري کویږي پیچ څنګه کنه. نو ما دی لوانګ واتر خو درته لوانګ واتر هم شته. ها هم شته پکې. دغه به وبېستل دا انجینر صاحب دې ته وای روغان لوانګ دي. ښه روغان لوانګ بیا خوشبويه ده؟ خوشبويه هم دي، هر څه ان شاء الله. موږ لاس کلا کوي. دا کوم ځای راځي؟ دا هم پاکستان راوړو. ها ها سلامت اوسې محمد حنیف وروره. قربان دې انجینر صاحب محترم هله کوم اعلی مارک راولا. خوشاله اوسې مننه. څه خاطر لري په دې دکانداري کې؟ د بخیر الحمدلله بخیر ټایټ روان ده کار. څوک وای کاروبار نشته خو الحمدلله موږ کار په ټوله کې خدا. درنو لیدونکو ما یو حدیث شریف چیرته ولوسته چې کله چې یو څوک دکانداري وکي او د یو مشتری یو شی خوښ نشي او دغه کوم شی خوښ نشي د بیرته ورته راوړي د بیرته واخله، دغه سړی چې د دکاندار دا واخلي د په مقابل کې الله پاک ورته جنت ورکوي کنه. کله د څه شی چې بیرته یعنی انجینر صاحب ته باور په خدای وکړو چې موږ یو شی خرڅول نه بیرته اخیستل باندې خوشحالي وو. ځکه ثواب او اجر پکې ډیر ده. دې کې د مشتری راځي یو شی کوړته وي چې خوښ به نه ضرورت من لري او راوړي موږ بیرته ونه خو دا خو نه سره کیږي. بیا ځکه د کلی کور سودا ده مشتری ده دلته موږ ته زړه راسي موږ راسي په خاطر ورته وکړو. جوړ سره تاسو مننه. خیر اوس انجینر صاحب والد صاحب سلام علیکم. مننه. السلام علیکم. وعلیکم السلام کاکا خیر جوړ خیر خیرت. نوم مبارک. نوم علي خان د میدان ولایت اوسیدونکو د نرخ د ولسوالۍ. دلته اکثره ملګرو سره شوکت او اکثر د میدان وردګو څه وجه ده څنګه چې دلته د ځای کې اوسېږي اکثر د میدان وردګو دغه ځای خلک پکې زیات اوسېږي. دلته اکثر د میدان خلک زیات دي پکې. ډیره ښه ده. ته خپل مخکې دکانداري کوله؟ ما مخکې پیښور کې دکانداري کول د زمون مې سیو دی هم دکانداري کوله. ما هم دغه شان دکانداري اول تر اخره بس دغه شان بس کسب مې د خوښېده مې پوس ولې کنه ډیر زیات مې خوښېده بس دغه سر دی. ما دکانداري چې د ډیر خیر ژوند نه لکه ډیر زیات غواړي کنه وخت نو دکانداري خود د سده همیش لپاره بس تم خامخا به دکان خلاص ساتي ځکه چې دا بند کسو ده کنه د کې تا مشتری خرابېږي چا په تا باندې پیسې پاتې تا په تا باندې بل چا پیسې کنه بیا مشتری چې بند کې 2 ورځې 3 ورځې بیا خامخا مشتری سړی نه خو د خو کې دکانداري خو کسب ده بهترینه کسب ده بل دې سره د مال اول تر اخره نه شوق ور سره و. سلامل شو چې دا وچو شانو کاروبار هم شروع کړي کوم مثال سبزی فروشیم ده کنه او یو ورځ راوړي په سبا خرابې کنه. نو دا خو مړ شي دي ته وای دا مړ شي دي پوس بده کې خرابېدل نسته یو کالم پراتی خرابېدل نسته کې
پوس او سبزي خو داسې ده نو په وړي باندې په زمي باندې پکې ګټه په وړي باندې بیا غورځوه پوس ځکه په پېښور کې موږ لیدل پوس د مافیګانو خو به دکانداري کوله په زمي به ښې کې راټولولې په وړي باندې وچ نیرو پوس د نیر ته به قرار بس ورغورځول وادي ورده کنه سراسر به بیچارهګانو به تاوان وکړي الحمدلله په خپل کسب کې ډېر خوشحالي وکړي دغه به کوم څه شوی دا کال په کال حسابي کوي کنه میاش په یار منی کې بيخي حسابي کو به روز چلته روان ده کور روز چلته روان نو حسابي نه الحمدلله خي پکې تاوان نه پکې راځي وو ځکه موږ پیګو پکې پوس ولې څه خاطر لري پکې الحمدلله ډېر خوشاله پکې خاطر خدای غدا موږ مخکې پاکستان کې اوسېدل پوسول پاکستان اوس په خپل وطن کې زخت زیات خوشاله او بیا دکانداري نن ډېر خپ خوشاله باندې پکې روانه ده ډېر نام خدای خوند راکړي یعنی لا وزلېږي اساس د پرمختګ په هیله خدای دې خوشاله لر موږ ته خدمت خو چای مم را سره ونشته ته کې نه شیخ سره تاسو کې نه شیر تر وو دا باندې بیرته کې ما سنه چې ولا خبرونه کې واخی سره ترنو لیدونکو له تاسو مننه کوو بس من کوشش کوو چې د هیوادوالو او د هیواد خدمت وکړو هغه هیوادوال چې غواړي چې سرمایه‌ګذاري وکړي دکانداري وکړي یا په هر برخه کې چې وکړو کې موږ غواړو ته کاروبار ته تقویت ورکړو او تاسو دا کار وکړئ د ویډیو شیر کړئ فیسبوک لارې د نورو ملګرو ته ورسوي او زمونږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ زه تاسو یو څه ګلمان یم چې د زمونږ ویو چې ډېر کم دی ډېر کم ملګري ګوري نه پیغام چې علت څه ده که تاسو غواړئ چې خبرونه ته تغییر ورکړو کوم څه پکې تغییر راولو یا څه پکې نوښت راولو یا کوم خبرونه اساس خوخي کې کومنټ کې تاسو موږ ته پرسو موږ شو کولای او سوجه تر لاسو کو اساس خوخي باندې خبرونه وړاندې کو موږ هر چیرته زو د هر خبرونه لپاره جدا یو رنګ ورکول تاسو مننه کو خوشالي مو غواړم خاطر